افغانانو ورونو تاسو ته وایم د رب دپاره درته وایم او ویاړم در باندې ای افغانانو ورونو چې په هر ځای کې یاست دا د میلر زامنو سینن بیا د خپل ملک او د خپل وطن په خلاف باندې سازشونه شروع کړي دي او د تاسو له وینو خوند اخیستلو ته په راتلونکي تیاري نیسي د الله دپاره دا خبره ټولو هغه افغانان ورونو ته کوم چې په دین او په وطن او په خاوره مین خلق یاست په دې میډیا کې مو ډېر ذلیله کړي دي دا د سکاټ میلر زمن د ټرامپ زمن وغیره وغیره ټول افغانان بلا استثناء چې له هر چا سره تړاو لري لیکن دوی مو په دې میډیا کې ښه ذلیله کړي دي بارک الله فیکم رب مو سر لوړي کړه یو قرآني خبره درته کوم د رب دپاره د الله دپاره درته کوم ټولې په خلاصو غوږونو باندې واوري نن بیا بعضې خلق دا پلانونه جوړوي او دا اراده لري چې څنګه د افغانانو له وینو نه خوند واخلي څنګه د افغانانو له کونډو برو نه خوند واخلي څنګه د افغانانو د بچانو د یتیمان کېدلو یا د یتیم کېدلو نه خوند واخلي دا هغه ذلیل او بې شرف او بې عزت او دین او ایمان وطن خرڅونکي خلق دي چې رب په قرآن کې موږ او تاسو ته راښیي یوازینه یو آیات دی رب جل وعلا درته وایم او درته ترجمه کوم نور بیا ته قضاوت کوه ګورئ مسلمانانو ورونو بیا خاص کر افغانانو ورونو ته وایم هیڅ وخت کې د منافق دپاره خلو سترګې و غوږونه و لاس مه جوړیږئ کله وخت کې چې بیا د الله جل وعلا عذاب و تکلیف راځي بیا ښه بد دا نه ګوري نن چې دغه خلق بیا د مؤمنانو د افغانانو وینې خوړونکي بیا د کفر په غیږ کې پراته جنرالان په کفر باندې ایمان خرڅونکي عزت خرڅونکي ناموس خرڅونکي د کلیسا په غیږ کې پراته جاسوسان یو ځل بیا غواړي چې د افغانانو او د مؤمنانو مسلمانانو بیا په خپل منځ کې تکلیفونه او وزنې او پریشانیانې راپورته کړي اله العالمین د افغانانو بیا د ټولو مسلمانانو حفاظت و ساتنه ته وکړي اله العالمین د دې نظام د دې حکومت او د دې ملت یا الله داسې حفاظت و ساتنه وکړي لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام حفاظت و ساتنه د نمرود په اور کې وکړل قدرمنو دوستانو دا د کفر غلامان رب را پیژني دا منافقین دا د کلیسا مزدوران رب را پیژني الله جل وعلا په سورة آل عمران کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تمسسكم حسنة تسؤهم الله جل وعلا وای چې کله وخت تاسو ته یوه خوشحالي رسیږي تسؤهم دوی په دې باندې غمجن کیږي کفار او منافقین رب العالمین جل وعلا یادوي ای مسلمانانو دا د کفر غلامان دا د کلیسا مزدوران دا د یهودو د نصاراو په غیږ کې پراته روزل سوي جنرالان جاسوسان رب درته وایي تاسو ته چې کله ای مؤمنانو یوه خوشحالي رسیږي دا د کفر غلامان دا د کفر جاسوسان غمجن کیږي په دې باندې تاسې نن وګورئ د ما مظلوم ملت الحمدلله نن د یوالي په لور نن د خوشحالي په لور نن د سوکالي په لور نن الحمدلله د ما مورجانه نه کونډه کیږي د ما مورجانه نه بوره کیږي د ما د افغان مور او خور او ښځه دا د غم په ټغر نه را یوځای کیږي دا کورونو ته د موږ د ځوانانو او د مؤمنانو جنازې نه راځي نن تاسې وګورئ الحمدلله د یووالي او د اتفاق د اتحاد په لور باندې ټول افغانان روان دي ستونزې او مشکلات به وي رب دې حل کړي یو چا د 50 شپېتو د 100 کلونو تکلیفونه او پریشانیانې په 50 کلونو کې نه دي حل کړي خو رب جل وعلا دلته څه راته وایي ان تمسسکم حسنه کله وخت کې چې تاسو ته رسیږي یوه نیکي یوه خوشحالي تسؤهم کفار او د دوی غلامان منافقین په دې باندې غمجن کیږي
خفه کېږي چې ولې په دې کې امن راغلی، ولې په دې کې سوله راغلی، ولې د خوشحالۍ د امن ژوند و زندګي دا کوي. اله العالمین مو افغانانو نورې خوشحالیانې نصیب کړ له ټولو مؤمنانو مسلمانانو سره. رب جل وعلا مو نور هم د خوشحالي ژوند و زندګي نصیب کړه. رب جل وعلا وایي دا منافقین او دا کفار په دې باندې غمجن کېږي چې ای مؤمنانو تاسو ته خوشحالي رسیږي. قرآن وایي زه نه وایم، د الله کتاب وایي. اوس غوږ وان تصبکم سیئة او که ورسیږي تاسو ته یو مصیبت یو تکلیف، یا رسیږي تاسو ته یو تکلیف و مصیبت، یفرحو بها دوی خوشحالیانی در باندې کوي. تاسو د الله په ذات قسم وي کله وخت کې افغانان کورونو ته به په سلګونو لسګونو جنازې راتللې، د نړۍ کفارو خوشحالي، د نړۍ منافقینو خوشحالیانې را باندې کولې که نه کولې. کله وخت کې به د ما ځوان، د ما محصل، د ما په هر طرف کې ځوانان ټوټې ټوټې خپلو کورونو ته راتلل او په کور کې مو ژوند و زندګي دومره نه کوله لکه په قبرستانو کې چې مو کوله. قبرستانونه مو تر غرونو دښتو پورې ورسېدل، دغه خلقو به خوشحالیانې را باندې کولې. الله وایي وان تصیبکم سیئة کله چې تاسو ته یو مصیبت، یو پریشانی، یو تکلیف رسیږي، یفرحو بها دی په تاسو باندې خوشحالیانې کوي. تاسې نن وګورئ د نړۍ کفار او منافقین والله که د دې له غمه مړه وي چې په افغانستان کې یو شی و بل شی نسته. په افغانستان کې نن امن راغلی ده، د الله د قرآن نظام راغلی ده، د مؤمنانو د خوښې نظام راغلی ده. رب دې ټول پکې را یو ځای کړي او رب دې په ټوله اسلامي نړۍ همداسې قرآني او اسلامي نظام راولي. نن د دوی همدغه په سترګو دپاره ازغی ګرځېدلی ده. نن چې عالم په مخ کې ده، مؤمنان ورپسې دي، دا د دوی د سترګو دپاره لوی ازغی ګرځېدلی ده. د میلر زمن، د کفر زمن، د کفر په غېږ کې رالوی سوي منافقین او جنرالان او جاسوسان نن چې په مؤمنانو دا خوشحالي نه لورېږي. نن یو ځل بیا دوی دا کوشش کوي چې د مؤمنانو د مسلمانانو مظلومو افغانانو بیا همغسې جنازې، همغسې سپي و کارغه ځناورې غوښې وخوري، ټوټې ټوټې جسدونه د ځوانانو د مؤمنانو د مسلمانانو د دې کورونو ته راسي. دا ارمان به انشاء الله ګور ته در سره وړي د کفر غلامانو. افغانانو نن پیژندلی یاست الحمدلله که هر افغان مؤمن مسلمان ده، دوی نن تاسو پیژندلی یاست. ای د جمهوریت ځوانانو، ای د امارت ځوانانو، ای هر هغه څوک چې ځان ته افغان وایي، د الله دپاره، د الله دپاره، د الله په ذات قسم که د دې د کفر له غلامانو سره د تا د هوسایي مطلب وي. موږ ته معلوم و اوس هم راته معلوم دي په خدای قسم د هغه د تیر سوي حکومتونو خویندې و میندې اوس هم هماغسې د تکلیفونو ژوند و زندګي کوي. دا د کفر غلامان ولې یو ورځ یې ونه ویل چې موږ به له دغه خلقو سره تر څنګ ودرېږو چې د دوی دغه اقتصادي مشکلات دا نورې پریشانیانې له منځه لاړ شي. د هماغه خلقو چې د تاسو په هغه وخت کې له وینو نه خوند اخیستل، د تاسو له عزتونو نه یې خوند اخیستل، اوس هم په الله قسم یو ځل بیا غواړي چې وایخلي. لیکن رب جل وعلا وایي کله چې تاسو ته خوشحالي رسیږي دوی غمجن کېږي، خو چې تاسو ته تکلیف رسیږي دوی خوشحاله کېږي. الله وایي دوه کاره تاسو وکړئ. وان تصبروا که تاسو صبر وکړئ. الله اکبر، الله اکبر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله جل وعلا یو آیات را نازل کړ. رب العالمین جل وعلا دا حکم نازل کړ یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله جل وعلا چې کله مکه فتح سوه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا آیات راغلل چې نور به له دغه کال نه حرم ته مکې ته کفار و مشرکین نه راځي، نه به داخلېږي. حالان کې د رسول الله د صحابه و ټول تجارت له روم سره له کفارو سره و. د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د صحابه و تجارت له چا سره و؟ د روم له کفارو، شام وغیره د منطقې ټول کفار ول، له هغوی سره ول. الله په ذات قسم ټول صحابه د یوه له خولې نه دا راونوتل چې یا رسول الله د موږ به تجارت خراب سي، د موږ به یو څه و بل څه خراب سي، خو صبر یې وکړل. الله جل وعلا د همغه شام واکمنان د صابرین مؤمنان د رسول الله صحابه جوړ کړل. د څه شي په بدله کې؟ د صبر په بدله کې. وان تصبروا، الله وایي که تاسو صبر وکړئ
الله ولې ویلې چې صبر وکړي خو تکلیف به در باندې راځي وچکالي به در باندې راځي اقتصادي مشکلات به در باندې راځي وان تصبروا رب دا نه وایي چې تا ته به چې کله اسلامي نظام در باندې راځي قرآني نظام در باندې راځي امن و امان و سوله در باندې راځي نو تاسې به له تکلیفونو نه بچ یاست نه دا ټول چې تاسو غواړئ نو بیا د دې ترڅنګ د یووالي او د صلح او د اسلامي نظام د قرآني نظام د دې ترڅنګ به بندیزونه تکلیفونه سختیانې لوږې به در باندې راځي وان تصبروا الله وایي که تاسو صبر وکړي دوه کاره الله وایي دا لوی کارونه هم نه دي وان تصبروا که تاسو صبر وکړي وتتقوا او الله وایي چې تاسو ویره له مانه وکړي الله اکبر الله لا يضركم تاسو ته به ضرر ونه رسوي کیدهم چلونه او تدبیرونه د دوی شيئا دي هڅ شي لا اله الا الله اے مؤمنانو اے مسلمانانو الله درته وایي چې له کافر نه دا تمه مه کوه چې د ده به خیر درته ورسیږي له منافق نه دا تمه مه کوه چې د ده به خیر درته ورسیږي د کفر له غلام نه دا تمه مه کوه چې خیر به درته ورسیږي رب درته وایي ان تمسسكم حسنة تسؤهم یو هم ضمیر چاته راجع ده منافقینو او کفارو ته چې ای مسلمانانو تاسو ته یو خوشحالي رسیږي د نړۍ کفار او منافقین په دې باندې غمجن کیږي په تکلیف کیږي وان تصبكم سیئة یفرحوا بها او کله چې تاسو ته یو تکلیف او مصیبت رسیږي دوی بیا خوشحالیانې کوي نو د تا پر راحت کافر منافق نه خوشحاله کیږي مسلمان دا یاد وساته د تا په راحت د تا په خوشحالي نه منافق خوشحاله کیږي نه کافر او نه د کفر په غیږ کې روزل سوي غلامان دا نه خوشحاله کیږي له دې سره بیا د تا د عزت او د ایمان او د اسلام او د دین او د بل د ځوان د دې غم نسته له دې سره یوازې هغه اهداف دي کوم چې دی د کافر په غیږ کې را لوی سوی ده او کافر ځینې غوښتلي دي خو اوس وان تصبروا صبر وکړي که تاسو صبر وکړي وتتقوا او ویره وکړي تقوا وکړي الله جل وعلا نه وډاري لا يضركم كيدهم شيئا په دې قرآن ایمان داسې راوړل پکار ده بیا به ان شاء الله د ټولې نړۍ کافر او منافق درته بوزدل او سرټیټی وي ځکه رب درته وایي لا يضركم ضرر به درته ونه رسوي کیدهم د دوی چلونه پریبونه سیننې درته جوړوي شیئا د هیڅ شي ان الله بما يعملون محيط الله جل وعلا وایي چې بېشکه زه د دوی په دې ټولو کارونو باندې احاطه کوونکی یم نو ای افغانانو ورونو ای مسلمانانو ورونو لکه څنګه چې مو په میډیا کې د دې د کفر د غلامانو دپاره یو دریځ غوره کړی او خوښ کړی مو ده همدغسې یو دریځ ورته ولرئ چې موږ نور د کفر د غلامانو په دامونو کې نه راځو په دسیسو کې نه راځو په پریبونو کې نه راځو نور چې موږ کومې ناخوالې لرو رب جل وعلا تسوال کوسه اے خالقه اے رب العالمین الذين اخوالو مخلاص کړه لدی تلیفونو مخلاص کړه او اله العالمین دی ټولو مسلمانانو بیا خاص کر دی افغانانو یا الله او دی افغانانو دی حکومت او دی وسنی نظام یا الله ته حفاظت او ساتنه وکړي دی کفر لدسیسو دی منافقینو لدسیسو له ټولو پریبونو ته وساتي لکه څنګه چې په دی قران کې وعده کړی ده او موږ تصبر او تقوا را نصیب کړي یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یو بل مهمه خبره اغدا ده د کفر غلامان د کفر په غی کې را روزل سوي او را لوی سوي جاسوسان د دی واوري کوم نظام سی د مؤمنانو په غوښو باندې راغلی وي په غی نظام دی څوک دا ګمان نه کوي چې دا داسې راغلی لکه د کوپر په تیارو کې په پراشوتونو کې راکته سوي جنرالان دا ګمان دی ورباندې نه کوي بالکل کوم نظام چې د مؤمنانو د ماشومانو د نرو د ښځو په غوښو باندې راغلی وي هغه بیا په هماغسې غوښو باندې ساتي دا یاد وساتئ دا نظام موږ ته د امریکا د کفر د بل لخوا نه په تیاره کې نه ده راغلی بالکل او نه د یو چا بل چا لخوا نه راډالۍ سوي په پاراشوت کې څوک راغلي دي چې هر څومره دسیسې جوړې کړي افغانانو ورونو ته وایم د دې دسیسو دپاره یې ځان بیدار کړي او ټولو هغو ځوانانو ته وایم
چې په کوم څه باندې دي د دې خلقو په ګمانونو په نیت او په زړه یا په بل څه کې دي بدګماني راغلې ده، معلومات وکړه، معلومات حاصل کړه، ګوره د دې کفر په دام کې رانسیه چې د دنیا او د آخرت ناکامي او زوال سره به مخامخ یاست. ازون ډیر مختصر ده. د کفر په دام، د منافقینو په دام په دې کې ځان ډیر بیداره کړي. دا څومره افغانان چې په دې میډیا کې دي او د دغه خلقو مخالفت چې مو ښودلی ده، رب مو سرلوړي کړه. زه ګورې تاسو د یو نظام، د یو تنظیم او د یو بل په بل په نامو نه پیژنم، د افغانانو په صفت مو پیژنم. رب مو نورم سرلوړي کړه، رب مو نورم عزتمن کړه. دا منافقین ورټئ، دا د کفر غلامان، دا د کفر په غیږه کې رالوی سوي جاسوسان، دا وپیژنئ. داسې ورټئ لکه رب العالمین جل وعلا چې شیطان رټلی د رب مو سرلوړي قدر مند کړه.